السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ورور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به نن راغلی یم پښتون ګړۍ ته. دلته کې د دې علاقې یو زلمی شاعر را سره ناستي کوي. راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو. السلام علیکم ګرانه ملګري، ښکلي مازدیګر کې درته ستړي مه شي او هرکلی وایم. وعلیکم السلام جاوید شاه صاحب. ملګري ډېر مینوال به تاسو پیژني، خو زموږ د پیج چې کوم نوي ملګري د هغوی سره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه. زما نوم ولی الرحمن قمر دی، د پښتونګړۍ کلي اوسېدونکی یم. ګرانه ملګري، دا راته ووایه چې شاعري د څومره وخت نه کوې او کوم ادبي جرګې سره تړون لرئ؟ شاعري خو زما تقریبا چې 10-15 کاله وشو چې کوم، او د کامل پښتو ادبي ټولنه پښتونګړۍ سره مې تړون دی. ملګري په تمه دي څه به را سره شریک کول غواړئ؟ غزل به سره انشاءالله شریک وای. نه وړاندې یو څو شعر دي. رڼا رڼا کې له رڼا پرېوتم، رڼا رڼا کې له رڼا پرېوتم، له هر نظر په رښتیا پرېوتم. په زړه کافر په مینه څه پوهېدو، په زړه کافر په مینه څه پوهېدو، زه یې په خپو کې خامخا پرېوتم. او بس خو چې ګل شومه دا ستا نظر کې، بس خو چې ګل شومه دا ستا نظر کې، خیر که نظر کې د دنیا پرېوتم. او څه رڼاګانې څه تیارې کمره، څه رڼاګانې څه تیارې کمره، راغلم راغلم خپو کې ستا پرېوتم. او غزل به سره شریک کړو چې د چا خندا خوښه ده، د چا خندا خوښه ده، د چا جړا خوښه ده، څوک په جفا ستړي شو، د چا وفا خوښه ده. د چا خندا خوښه ده، د چا جړا خوښه ده، څوک په جفا ستړي شو، د چا وفا خوښه ده. څوک محبت پسې ړوند، څوک محبت پسې ړوند، د چا ښکلا خوښه ده. مننه. څوک محبت پسې ړوند، د چا ښکلا خوښه ده. مونږ به جدا کړي اشنا، دا د دنیا خوښه ده. مننه جی. وایي مونږ به جدا کړي اشنا، دا د دنیا خوښه ده. تیارې کمر نه تښتي، تیارې کمر نه تښتي، زما رڼا خوښه ده. او یو دوه شعره به سره نور شریکمه. وایي غم دې بدلولې په جړا نشم، غم دې بدلولې په جړا نشم، مینه کې کولې زه خندا نشم. زه ستا د دیدن سحر ته ناست یمه، زه ستا د دیدن سحر ته ناست یمه، هسې نه تیاره نشم بیګا نشم. یو څو شعر دي چې شیخه فتوه را باندې مه لګوه، شیخه فتوه را باندې مه لګوه، هسې میخې په جامونو شونډې. او زه ښار ته لاړم خوشحالو دپاره، زه ښار ته لاړم خوشحالو دپاره، وچې مې راوړې په غمونو شونډې. او نن یې په لاسو کې ټوپکې وینم، نن یې په لاسو کې ټوپکې وینم، پرون یې وې په کتابونو شونډې. غزل دی. ناپوهو ته لوخیار سړی وجلی دی، ناپوهو ته لوخیار سړی وجلی دی، نن بیا چا ښه د کار سړی وجلی دی. او بې وخته بهر موزه مور وویل، بې وخته بهر موزه مور وویل، چا خوا کې د چنار سړی وجلی دی. مننه جی. بې وخته بهر موزه مور وویل، چا خوا کې د چنار سړی وجلی دی. چې دلته به څنګه طرفګني ختمه شي، چې دلته به څنګه طرفګني ختمه شي، زوی په سلا د پلار سړی وجلی دی. او زما خو پکې دا تجربه شوې ده جاوید شاه صاحب، وایي زما خو پکې دا تجربه شوې ده، مینه کې انتظار سړی وجلی دی. او پخوا ویره له دښمنه وه کمره، پخوا ویره له دښمنه وه کمره، دا ساورم خوږیار سړی وجلی دی. ډېر ښه، ډېر ښکلی. ګرانه د وخت راکولو یو جهان مننه چې زموږ مینوالو ته مو دومره ښکلي شعرونه ډالۍ کړل. جاوید شاه صاحب ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې تاسو دومره خپل قیمتي ټایم وویستو او زموږ د یادولو لپاره راغی، نو ستاسو هم ډېره ډېره مننه. مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.